یا خدای پاکه تو یا جار شم چې زکام کوله دی خو کینسر مریض دی د پروستلی و چې غم خلاص خرڅه ما ډاکټر ته و چې خو هم مریض ده نقصا یارو کړی دا چړته کا سم درې کچ کوي دا اکثر کروغه د موت چې مریض هم نور خپل ختمینځي زه د نقصا واکسم و درې کچ چې کلی کړی دی ډاکټر مریضه می خیر ډېری وی تا وخاله خوز د نقصاوي ته حساب کوم 900 شال سیدو خلک په کو مړه کی مده په 900 شال روپے مړه کړه چې غم خلاص شو پوندی دی خوږی ساره دی خوږی ګرچه دی خوږی خدای می د سخور پر ډنګ چې دار زیله رو کوله خو درې زده پیکر پوکم او تاسو شو سوچ ته خبره روغله گیسته به ګلای ورکم بلورسته بمړاوي سبوته به خاخو سیدو باس سی شوله زه ور شم څه بناوي توکم وای السلام علیکم وعلیکم دوی دی روړلا سندل د کی والیکال ته دا اوس وخت موږ په ځان کې دیم ته سندل غوړي سندل کوم نه کم ته د شکل دی واسه ته د خدای و چې د شکل دی کتلوي اوس ته سندل پیدا کوا ارزون دی تخت ارزون دی په کنیا 1000 روپۍ دی ته د کرون و چې 900 روپۍ نه وي بس دا د دوی می دي تروړل نور څه دی ما مخوري زکام ګولای و چې شپې ته بوره کروغه نه دی پیزه کې چینه و تلوینه چې کې مکمل رس خړته وي دا د دوی می دي تروړل ستنی می نه دي تروړل و مې چې بیا دا غوته او څوک بیچ کار پیدا کی دا غدي وای سره ټول می زکام دوی تروړی ته چې خاصه ته مو ژوندۍ نور څه کوي سندل اصلي دوی می دي تروړه دا چې و چې وکنه ولا ژوند نه خوانو خلی دومره دی په سوي لکه ما خدار لکه زراعت من جوار دومره ببرېخه دا لري کده دونه پرې وادو دا روغ ګولای نه دي دا اصلي ګولای می دي تروړلې دي ته کومه وای چې دی ګرولې خزه خو تاسو ته د جمپر ته وبس هم دا بروغه ته ومینځي ته چې وای چې خاطه ته ومینځه تلو سی مریض شي خدا ورته نه مریضږي کنه اوس یې دا شدا خاطه جمپر ته وبس هم دا رکرو ورته ومینځه خو کولا چې ملګر زر جکر دته چې کولا کې وبرېخه زه تم لا ګرام کو وای خدای پاک وای ټندو مونږ داري ګرونی لکه سر کړه چار خطه واچ پچا سختم زه د جبونه سامان تلری کم نه سور نه ټوله ګټایلو غلای نه ډاکدو و درې غازه د سامان تلری کم وای د نقصات و درې چې مریضای نه ایتالی دی مونږ زه دا وخت تخې وغوونه چې ته خل دی او خړ ډېر خوري پای کامې کې بوغوالي کلی خبروي تا ته چې کلی کلی دی تو ته آیم سر روزه دوی دی خوړه لکه چې ساره دی نیو کړل دا زه ته ویلي غوبره خم ته دا واکسه یا خدای اصل پیسه ته می واخته صحیح ده صحیح ده دا هر قسم خندون کو ټوکو لپاره له ځواک تلویزیون سره اوسئ ځواک تلویزیون لموږ سره ننداره کړئ